نغمه شاعر ښاغلي زیت الرحمن عجز ته شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. بونیر کار څومره زموږ نه لرې و، خو کله چې په لاره سړي سره همخیاله ملګري وي، زما مطلب دا دی چې ما سره نورخیال بونیری ملګري شو، خپل دوکان یې پرېښوده او چې زه به انشاءالله ځای ته ورسوم، هغه زما سره ملګري شو. په سټیج باندې زموږ کوم ملګري ناست دي، مشران دي، اقبال شاکر صاحب ته، ټولو ملګرو ته په جمع سلامونه. او وخت مختصر دی، د صادق صاحب چې کوم درانه لفظونه زموږ په حق کې استعمال کړل داسې هېڅ کلم نه ده، نه د هغوی مینه ده. او د صدق صاحب په یاد باندې دغه شعرونه چې زما خو به هېڅ خوند د زندګۍ نه پاتې کېږي، زما خو به هېڅ خوند د زندګۍ نه پاتې کېږي، په زړه چې مې ارمان ستا د یارۍ نه پاتې کېږي. او په ځمکه به مې څه د ښایستونو نسل شته شي، په دنګو دنګوونو کې مرغۍ نه پاتې کېږي. په ځمکه به مې څه د ښایستونو نسل شته شي، په دنګو دنګوونو کې مرغۍ نه پاتې کېږي. ما کړی وصیت دی ما زړو جامو کې خښ کې، زما به هېڅ ثبوت د بې وسۍ نه پاتې کېږي. ما کړی وصیت دی ما زړو جامو کې خښ کړی، زما به هېڅ ثبوت د بې وسۍ نه پاتې کېږي. تر څو چې مدرسې او مکتبونه محفوظ نه وي، یقین مې د وطن په ازادۍ نه پاتې کېږي. تر څو چې مدرسې او مکتبونه محفوظ نه وي، یقین مې د وطن په ازادۍ نه پاتې کېږي. الله دې په عاجز داسې وخت نه راولي ګرانې، چې ستا به په غوږونو کې والی نه پاتې کېږي. او په ماشومتوب مې هم نصیب کې نه وې ګوره پیسې، چې سکول ته تلم نو ما به نه غوښتې د موره پیسې. په ماشومتوب مې هم نصیب کې نه وې ګوره پیسې، چې سکول ته تلم نو ما به نه غوښتې د موره پیسې. د هاړ ګرمي بیمار وجود او په غرمو کارونه، سړیه نن خو دې راویستي د اوره پیسې. د هاړ ګرمي بیمار وجود او په غرمو کارونه، سړیه نن خو دې راویستي د اوره پیسې. چې مونږ دواړه پې د یو بل نه بیلیږو کور کې، زه د الله نه داسې نه غواړم وروره پیسې. چې مونږ دواړه پې د یو بل نه بیلیږو کور کې، زه د الله نه داسې نه غواړم وروره پیسې. او څو شعرونه نور صدر صاحب چې زه د خلکو منځ کې هر ادا پېژنمه، ته به مې نه پېژنې یاره خو تا پېژنمه. زه د خلکو منځ کې هر ادا پېژنمه، ته به مې نه پېژنې یاره خو تا پېژنمه. د ورځې یو رنګ وي ملګرو، د شپې بل رنګ وي نیازه خانه. د ورځې یو رنګ وي ملګرو، د شپې بل رنګ وي. زه د خپل کور ساتلې شوې بلا پېژنمه. د ورځې یو رنګ وي ملګرو، د شپې بل رنګ وي. زه د خپل کور ساتلې شوې بلا پېژنمه. او زما په شان نوکونه خوري څه اخیستلی نه شي، په بازارونو کې بېوسه بابا پېژنمه. زما په شان نوکونه خوري څه اخیستلی نه شي، په بازارونو کې بېوسه بابا پېژنمه. او د پنجاب ای سینا خوشبو زما د خاورې راځي، د پنجاب ای سینا خوشبو زما د خاورې راځي. زه د خپل کلي د سیندونو هوا پېژنمه. د پنجاب ای سینا خوشبو زما د خاورې راځي. زه د خپل کلي د سیندونو هوا پېژنمه. او هر چاته مه وایه چې دا وینې د چا وینې دي، هر چاته مه وایه چې دا وینې د چا وینې دي، ستا په لاسونو چې پرتې دي دا زما وینې دي. هر چاته مه وایه چې دا وینې د چا وینې دي، ستا په لاسونو چې پرتې دي دا زما وینې دي.
سړی که تنګ شي له جنګونو اخر چرته به ځي کلو کې ویني ښار کې ویني په سارا ویني دي که سړی تنګ شي له جنګونو اخر چرته به ځي کلو کې ویني ښار کې ویني په سارا ویني دي د یو پښتون جوبل بدن ته مور جړل ویل یې اسلام آباد چې په آباد دی هغه دا ویني دي د یو پښتون جوبل بدن ته مور جړل ویل یې اسلام آباد چې په آباد دی هغه دا ویني دي او دغه مشر د نظم غوښتنه وکړه ما خو نیازه خانه بل یو نوی نظم لیکلی دی او بیا به د مشر دا نظم ووایم چې د خاموشۍ او تنهایۍ د ملګرتیا لپاره زه کله کله د سیندونو خوا ته وتښتمه نن هم په دې غرض د سیند غاړې ته لاړمه چې د یو مظلوم سړي د ژوند ترجماني وکړمه د سیند په غاړه د یخ سوري لاندې کېناستمه لا په کاغذ مې د قلم څوکه راښکلې نه وه زمونږ د کلي سره جفت د یو بل کلي مشر غړی تازه کړه او په ما یې سلام واچولو ویې بچیه خفه نه شې ته سبق لیکې خو ما ته زما د لور دا خط لږ په خوند ووایه چې خط مې پرانیسته په خط کې یو معصومې جینۍ خپل بابا جان ته د سلام نه پس لیکلي وو چې ډېر مې یادېږي خو درتلی نه شم اوزګاره نه یم سحر د بانګ نه مخکې پاسم ټول کور جارو کم بیا چې مونځ وکم تا ته ډېرې دعاګانې وکم لا دعاګانې مې نیمګړې وي قربان دې شمه چې د نفرت یو قهرجن اواز مې غوږ له راشي بس که راپس ریاکار جانماز راټول کا د کور د کار در سره غم شته دی که نه سپېرې ستا د واده نه پس د کور اړمزه نشته دی ته چې راغلی د کوره برکت تللی دی پلار دې هوښیار و ته یې مونږ ته را په غاړه کړلې د کور په کار مې پروا نشته دی خو ګرانه بابا ته خفه نه شې تا د رور سره پښتو وکړله خو ستا د رور ښځه زما سره انصاف نه کوي د کور په کار مې پروا نشته دی خو ګرانه بابا هلته په ګیز باندې پخلی دلته لمدې پاڼې په کومو لاسو کې چې تل به وي د سرو ګوتمې په هغه ګوتو کې زغمې د کیکر ماتېږي په حد کې نورې هم خبرې وې یقین وکړئ چې بابا زما د لاسه حد راښ که او چغې یې کړې لورې ما ماف که ما نه غټه غلطي شوې ده ما خو د رور سره رشته د دې لپاره وکړه چې ستا په سر به وي زمونږ ورورولي قایمه زه څه خبر وم چې په تا باندې به ظلم کېږي زه خو تر اوسه لا په دې خبره پوهه نه شوم چې څوک انګور ته د لوریانو نظر ولې نه کړي بابا روان دی او ګردان د دې خبرې کوي لورې ما ماف که ما نه غټه غلطي شوې ده نورې خبرې مې د خط په شونډو نه راځي خو دا ټپیزه یې لیکلې په اخره کې وه کړم دې پردی دادا ته وایه د دې جینۍ دادا ته وایه ورشه سپوږمۍ دادا ته وایه او زما ابې دادا ته وایه خوشحاله نه یم له ناکامه ناسته یمه او دغه مشر غوښتنه چې زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدمه نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدوله مې د سر سورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې اونې سوري لاندې ودرېدمه یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه که چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویې لاړ شه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته دغه زلمې زما نه عمر کې بس لږ کشر و دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راخته لکه چې چېرته زما د وړۍ خور وي په لاسونو په ها د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسویلو پخه وه زه یې حیران کړم
هغه روټۍ راوړ او په کټ کې را سره کېناسته. دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه، د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه وه، دا د چا په اسپېلو پخه وه. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی نه، زمونږ په کور کې ورندار ده زما. په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي، او بیا چې ژمي شي، یخني راشي او پومه راشي، بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده، بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو، زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل. زما رور مړ شو، فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو او یا به راله خور راکوې. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه، ما ته څه مه وایې، خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم. ما به ترې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وې چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شانواز راته او دا یې ویل: خان او ملا له زیرې ورکې، څوک مې بابا له زیرې ورکې، د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې، په سپو مې نظرې خورې دې کړمه. راجه صاحب تصویر